دا شان پر خاوند باندې هم خپل میرمن حقوق لري. یو څه شرعي حقوق دي چې هغه درې حقوق یادېږي. اول حق هغه دا دی چې خپل میرمنې ته نان و نفقه یعنی د خوراک او څښاک څه شی برابرول. او دویم شرعي حق د میرمنې دا دی چې د هغې لباس د هغې جامې کفړې ورته برابرول، د هغوی خرڅه ورکول. دریم شرعي حق دا دی چې مسکن ورته برابرول، د اوسېدلو ځای د وس موافق ورته برابرول. په دې ټولو کې د خاوند د حیثیت مطابق انتظام کول ضروري دي چې څومره د خاوند حیثیت وي، څومره یې وس و طاقت وي، هغومره نفقه هغسې خوراکه لکه دی چې یا خپله خوري یا د ده بعضې اقربا خوري یا یې شاوخوا همسایګان خوري چې د ده په وس باندې وي، هغه پر ده باندې د خپلې ښځې حق دی. جامې هم دا رقم خپلې میرمنې ته داسې کپړې و جامې ورکول چې د ده تر وس لاندې وي، او یا د ده په وس کې وي داسې جامې چې عامې په دې علاقه کې کومې شرعي جامې اغوستل کیږي. دا د ښځې حق شو پر خپل خاوند باندې. دریم د کور یا د مسکن د اوسېدلو د ځای حق دی. په دې شانو کې چې نان و نفقه ده، د خوراک او د څښاک سامان دی، او دا شان جامه او کپړه ده. په دې کې د ښځې د کار کولو یا د ګټې وټې هیڅ ضرورت نشته، او نه هم زنانه د ګټې وټې و د کاروبار دپاره پیدا کړل سوې ده، بلکې دا حق دی پر خپل خاوند باندې. زنانه باید پر کور ناسته وي، هغه په حجاب او په پرده کې ناسته وي. دا پر خاوند باندې حق لري چې نان و نفقه، جامه او کپړه د هغې انتظام ورته وکړي. او دا شان دریم چې کم حق دی د میرمنې پر خاوند باندې، هغه د کور یا د اوسېدلو ځای دی. یا خو دا چې که د خاوند د خپل پلار د خپلو وروڼو څخه ویش کړی وي، داسې مکان دی چې د دوی ګزاره په هغه کې کیږي د وس مطابق. او که ویش یې نه وي کړی، ټول په ګډ کور کې وي، نو د هغې دپاره په دې کور کې یوه جلا کمره، جلا خونه چې هغه کې دا زنانه اوسېږي، په هغه کې دا د خپل ځان حفاظت کوي، د خپلې پردې د خپل حجاب هلته حفاظت کوي. کور ته چې نامحرمه نارینه ځي و راځي، وځي ننوځي، زنانه به په دې خپله کمره کې محفوظه وي. دا یې پر خاوند باندې حق دی. او بعضې بیا اخلاقي حقوق شته. الله تعالی و نارینهو ته بعضې داسې خصوصیات ورنصیب کړي دي چې هغه په زنانهو کې نشته. مثال شجاعت، بهادري، حاکمیت، رعب، دبدبه، دا په سړي کې یو څه خصوصیات دي. نو دغه سړی، دغه خاوند باید د خپلې میرمنې د اخلاقو نگراني وکړي، هغې پسې وګوري. که زنانه د کور د بعضې خلکو سره، نامحرمو سره او یا د نوکرانو سره په خندا او په ورین تندي په نرمه لهجه خبرې او خنداګانې کوي، باید خاوند یې د دې کارو څخه منع کړي. او دا شان نن سبا داسې وي چې د ډېرو ځوانانو زنانو سره دا غټ موبایلان وي چې په هغه کې انټرنیټ فعاله وي، نو دا خلکو سره واتساپ، میسنجر وغیره باندې بعض زنانه خبرې کوي. نو خاوند د هغې نگراني هم باید وکړي. دا خو باید هر پلار، هر ورور هم وکړي. کله ناکله ناڅاپه د خپلې میرمنې، د خپلې لور، د خپلې خور ټلیفون وګوري چې ته په ټلیفون کې څه ساتې، څه ګورې، د چا سره رابطه لرې، د چا سره خبرې لرې، نمبرونه ټول وګوري. زه تاسو نه بدګمانه کوم پر خپلو زنانو باندې، پر خپلو خویندو او لونو باندې، لیکن دا د دې وخت ضرورت دی، دا احتیاط دی. سبا به یو لوی فتنه درته جوړوي، نو ته به بیا د هغې نه خپل ځان هم نسې ایستلی. نو دا وخت کې احتیاط کوه. نو خاوند هم باید د خپلې میرمنې د حفاظت لپاره داسې د هغې نگراني وکړي. او که خاوند داسې وي چې زنانه د هر چا سره چې زړه وغواړي د هغه سره خندا، ګپ شپ کوي، خبرې اترې کوي، او پر خاوند باندې هیڅ اثر نه کوي، هیڅ د هغه پر تندي باندې ګونجې لا نه راځي، نو داسې خاوند ته، داسې سړي ته دیوس ویل سوي دي.
او پر دیوس باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. نو ښځه باید بالکل څوک آزاد پرې نږدي چې د چا سره خوښ هغه سره خبرې کوي. دا شان کله ناکله نارینه د کوره وتلی وي زنانه هم پسې ووځي بازارونو ته مارکیټونو ته پارکونو ته یو ځای بل ځای ځي. خاوند باید خامخا د دې نګراني وکړي. نو باید کله کله چې خاوند د کوره ووځي کار ته نه تلل خپل دکان ته نه تلل کله کله وګوري چې زما زنانه چیرې بیا ځي چې د کوره وځي د چا کره ځي د چا سره ځي. اوله ورځ چا یې تصویر راستولی و دا خبره به مې نه کول خو د دې دپاره چې دا ځوانان او دا خلک ورته متوجه شي. یوه زنانه په بازار کې د یو دکاندار سره چې هغه د کمپیوټر باندې ممبر کارټونو ته شان ورچوي پیسیو کې د ځوان سره په څنګ باندې ناسته ده کمپیوټر ته ګوري هر شی ورشي دا شی ورواچو دا شی ورواچو دا شی ورواچو. دا څنګه د مسلمان غیرت مني؟ خدا زنانه به هم یا د چا لور وي یا به د چا خور وي یا به د چا میرمن وي. نو دغسې حالات پیښیږي داسې حالات مخ ته راځي. هر څوک باید پر خپلو زنانو باندې کنټرول ولګوي د هغوی نګراني وکړي هغوی پسې وګوري کنې خامخا به غټې فتنې درته راسي بیا تاسو د هغه نه ځان نسئ ایستلی نو الله به هم په دې در څه ناراضي او د خاندان عزت او مروت دا به هم درنه ختم شي له لاسه به مو وځي. نو دا اخلاقي حق دی پر خاوند باندې چې هغه د خپلې ښځې خاص نگرانی وکړي د هغې د اخلاقو نگرانی وکړي هغې پسې وګوري د هغې د عزت د هغې حفاظت وکړي ځکه چې دا زنانه میرمن دا ډېر قیمتي جوهر دی. نو پر خاوند باندې د دې حفاظت یوه فریضه ده. او دا شان زنانه یو ځای بل ځای تلل د دې څخه ډېر راوګرځوي یو کور ته تلل بل کور ته تلل یو ځای تلل بل ځای تلل. دا شان خپل کور ته د خاوند کور ته ډېر خلک تلل راتلل ډېر خپل خپلوان په یوه نامه په بل نامه تلل راتلل. دې څخه هم باید خاوند یو څه اجتناب وکړي یا دا چې هغه لرې یو کامره وي کوټه وي هلته یې واوسئ بیخي یې کور ته رانولي ډېرې فتنې هغه د دې خپلو خپلوانو څخه پیښې شوي دي ځکه چې هغه کور ته راسه درسه لري ناسته ولاړه لري نو خاوندان هم راولي خپل خپلوان هم راولي نو د هغوی څخه غټې فتنې پیښ شوي دي. دې سره زیات احتیاط کول پکار دی. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.